نفیس وايي پاکستان یو جاهل قوم دی. سلامونه، وخت بخیر. که غواړئ د دغه راپور په اړه کره او تازه معلومات ترلاسه کړئ نو له ما یا روبي سره تر پایه پورې دغه ویډیو وګورئ. د پاکستاني سریالونو ځوانه مشهور او ښایستوکې اداکاره مریم نفیس د پاکستان د پارلمان غړو په اړه په خپل غبرګون کې ویلي دي چې موږ پاکستانیان یو جاهل قوم یو. تېره ورځ د پاکستان په پارلمان کې د پارلمان د غړو ترمنځ شخړه ترسره شوې وه چې یو په بل د ګزارونو ترڅنګ یو بل ته سپکې سپورې هم ویلي دي. مریم نفیس په دې اړه په خپل انسټاګرام کې یو سټوري خپره کړې ده. هغه لیکي چې په پارلمان کې په کومو کتابونو چې یو بل ویشتل کېدل په هغه کتابونو کې د پاکستان نوم لیکل شوی و. هغې زیاته کړه چې په ډېرې بخښنې سره خو موږ یو جاهل او سپک قوم یو. موږ دا ترلاسه کړی هېواد په خپله دې حالت ته رسولی دی چې نن یې پارلمان کې ټول ننداره وکړه. مریم نفیس د خپل پوسټ په پای کې لیکلي چې د پارلمان غړي له څارویو هم بدتر دي. د دوی په لیدو سره زما سر له شرم څخه ټیټ شو. تر بلې ویډیو پورې ټول په پاکه لاس سپارم. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.